د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو او زړه ته رانږدې هیوادوالو دوستانو او ملګرو السلام علیکم. په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت مو په ډیره حوصله مندي او د خدای په عبادت تېره کړې وي او تېروی یاستې، دا د بیا د یوې بلې نوې خپرونې په خپرولو کې ستاسو په چوپړ کې یو. لکه څنګه چې مو وعده کړې وه چې موږ ډېرې ښې او نوې خپرونې تاسو ته چمتو کوو، نو دا دی نن شپه د ژوند او روغتیا تر نامه لاندې مو یو ډېره ښکلې خپرونه تاسو ته تیه کړې ده چې په دې خپرونه کې مو ډېر تکړه او دروند ډاکټر ښاغلی لونګ یوسفزي صاحب ته بلنه ورکړې ده چې دوی به د یو نوي درملنې او تداوي په هکله به تاسو ته خپل معلومات وړاندې کړي چې دا درملنه په دې وختو کې په تازه وختو کې په اروپا کې رواج شوې ده او ډېره مؤثره هم تمامیږي و خلکو ته. نو دوی به ډاکټر صاحب ته به موږ ته په دې هکله تشریحات راکړي. نو هیله ده چې خپرونه تر پایه پورې را سره وګورئ او کولی شئ چې خپل پوښتنې موږ ته د کومنټو په ذریعه ولیکئ تر څو د ډاکټر صاحب څخه پوښتنې وکړو او دوی به تاسو ته ځواب درکړي. ګران همکاره ستوري صاحب السلام علیکم، ستړی مسئ، په خیر راغلی. وعلیکم سلام، مننه درنې همکاري. زه هم د ستوري راډیو تلویزیون درنو پتمنو لیدونکو اوریدونکو او مینوالو ته چې دم ګړی زموږ سره په د ژوند او روغتیا په دې نننۍ نوې خپرونه کې یو ځای شوي دي او همدارنګه د خپرونې قدرمن مېلمه ډاکټر لونګ یوسفزي ته د زړه د تله هرکلی او سلامونه وایم او هیله من یم چې د خپرونې تر پایه را سره درانه لیدونکي او کتونکي او مینوال واوسي. زموږ نننۍ خپرونه چې د اکوپنکچر یا چینایي دودیزې درملنې په هکله ده او په دې هکله به زموږ د مېلمه ډاکټر سره چې دغه رشته کې تخصص لري خپل مثبت نظرونه او پوښتنې درانه لیدونکي او اوریدونکي ارایه کړي او زموږ سره به په خپلو کمنټونو باندې دا خپرونه لا درانه او ښکلې کړي. ډېره زیاته مننه. بله، ډېر دروند ښاغلی لونګ یوسفزي صاحب، د مینې او خلوص ډک سلامونه مې ومنئ. خوشحاله یم چې نن استودیو کې یو تکړه رنځورپوه د ځانه سره لرو. هر کله راشئ، ستړي مسئ استودیو ته. ډېره زیاته مننه اغلې قادري، د تاسې دواړو د ستوري صاحب او له تاسې نه نړۍ مننه کوم چې نننۍ خپرونه کې مو مېلمه کړی یم. کور مو ودان. هیله کوم ډاکټر صاحب، تاسو خو ماشاءالله تاسو د فیسبوک د لارې ټول دوستان مو پیژني، خو بیا هم که ډاکټر صاحب د خپرونې په پیل کې د ځان په هکله یو څه موږ ته ووایي چې ډاکټر صاحب څوک دی، چیرې زیږېدلی دی، تحصیلات یې چیرې کړي او اوس چیرې ژوند کوي، نو خوشحاله اوسو. ډېره زیاته مننه. زه لونګ یوسفزی مې تخلص دی. ما خپل لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په افغانستان کې کړي دي او بیا مې په پښتونخوا کې هم، بیا وروسته مې پوهنتون په افغانستان کې ویلی دی او په 2004 کال کې جرمني ته کډوال شوم او دلته مې بیا د خپل ډیپلوم لپاره کار وکړ او د 3 کاله وروسته مې بیا دلته امتحان ورکړ او دلته په یو روغتون کې د یو ډاکټر په صفت مې خپله دنده پیل کړله او په 2014 کال کې مې په داخله کې بیا تخصص وکړ. بله مهرباني ګران همکار ستوري صاحب. ستوري صاحب لکه چې زموږ غږ نه اوري. بیا نه غږ ما اورم، بلکل غږ ما اورم. هرکلی وایم او خوشحاله یم چې نن را سره په دې نوې خپرونه کې چې موږ نوې آغاز کړله د ژوند او د روغتیا خپرونه ده، د لومړي ځل لپاره د مېلمه دی او د یو نوي درملنه چې چینایي درملنه ده او په پښتو کې د کتاب هم لیکلی دی، هغه باندې را سره غږیږي. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. خیر اوسې، ډېره مننه. بس بله مهرباني، تاسو خپله خبره تکمیل کړئ. زه به بیا په منځ کې کومه پوښتنه وه هغه به زه ارایه کړم.
بله زما خو لومړی پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب چې تاسو وویل چې د زړه د ناروغي په اړه تاسو تخصص لرئ او داخله مو شروع کړه څنګه دا چینایي درملنه یا چې طبي اصطلاح یې اکوپنکچر ده څنګه ستاسو په ذهن کې راوګرځېدله او څنګه په دې رشتې کې مو تحصیل او تحقیق شروع کړئ دغه په دې هکله که لومړی وغږېږئ ما چې کله په 2014 کال کې تخصص وکړ په داخله کې نو بیا بعد دغه نه په 2015 کال کې مې خپل ځانګړی کتنځای یا کلینیک جوړ کړ نو بیا په هغې کې ډېرو ناروغانو همدا پوښتنه کوله چې تاسې دغه اکوپنکچر یعنی چینایي درملنه کولی شئ یا نشئ کولی نو په دې وجه باندې بیا نو د دې غوښتنه ډېره زیاته وه نو بیا ما د دغې په یوه اکاډمۍ کې دلته د کولن په ښار کې یوه اکاډمي ده په هغې کې مې ځان داخل کړی او د 2 کاله وروسته نه بیا هم پکې یو ډیپلوم او همدارنګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه یو عالي سند ترلاسه کړ او بیا مې په خپل کلینیک کې په عملي ډول باندې پیل کړل راځئ ډاکټر صاحب په لومړي کې چې اوریدونکي هم راغلي دي چې دوی یو وار تاسو عمومي په دغه درملنه باندې یو بحث وکړئ چې دا درملنه څنګه ده څنګه شروع کیږي څه ګټې لري بیا به تاسو موږ به خپل پوښتنې هم ستاسو څخه وکړو بیا به تاسو موږ ته ځواب راکړئ داسې عمومي شکل کې تاسو دغه اکوپنکچر توضیح کوئ خلکو ته نو موږ به خوشحاله سو چې دا څه ډول درملنه ده او د آغاز نه تر یو حده پورې موږ ته تشریح کوي که نه بله اصلا چینایي د یا اکوپنکچر یا د چینایي دودیزه درملنه لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي د پیړۍ راهیسې په چین کې چې دی رواج ده او دود ده او خو دلته په اروپا کې او په نوره نړۍ کې څنګه دود شوله دا یو هالنډی ډاکټر ولاړ هلته یو پیړۍ مخکې او په هغې باندې هلته په چین کې یو کتاب ولیکه او بیا بعد د هغې نه اروپا ته راغی بیا په اروپا کې هم دلته دود شوله چې اوس په اروپا کې اکاډمیګانې لري د 2 کالو اصلا دا 2 کاله هم داسې نه دي چې هره ورځ سړی د اکاډمي ته ځي دا 200 ساعته دي خو دلته قانون دا دی چې دا به ته په 2 کالو کې وایي خپل دغه چینایي درملنه چې ده د ډیرو ناروغیو دپاره یعنی دلته یوه ښه درملنه ده خو دلته په اروپا کې چې دی د ډیر هغه مزمن یعنی دوامداره دردونه چې یو څوک ولري چې د هغې ټول معاینات شوي وي او درملنه یې سمه نه کېږي نو د دغه درملنه ډیره زیاته مناسبه درملنه ده او همدارنګه د روحي ناروغیو رواني ناروغیو دپاره او همداسې نورې ډیرې زیاتې ناروغۍ پې خپله چینایان درمل کوي او دلته هم په اروپا کې پې هم په دې باندې درمل کېږي د دې دغه میکانیزم په دې ډول دی چې چینایان وایي چې دا البته د عصري طبابت سره چې دی هېڅ اړخ نه لګوي بلکې چینایان وایي چې دا د انسان په بدن کې د انرژۍ ویالې دي چې دغه په منظم غیر منظم او اضافي ډول باندې وجود لري او په دغه ویالو کې چې دی انرژي جریان لري کله چې د انرژۍ مخه ډب شي یا بنده شي نو دغه شان ناروغ ته چې دی یو ناروغي پیدا کېږي د انسان په بدن کې نو دلته بیا دغه د انسان په دې ویالو باندې چینایانو تقریبا د 349 نه تر 360 پورې نقطې په نښه کړي چې په هغې کې بیا ستنې منډل کېږي درملنې په پار باندې نو کله چې د انرژۍ مخه ډب شي دی وایي بیا دغه ستنې چې دلته ومنډل شي نو د انرژۍ مخه بېرته ازاده شي او ناروغي چې دی د منځه لاړه شي یعنې دغه په یو لنډ ډول باندې هغه یو دودیز میکانیزم وایي البته دا چې دی د طبابت سره یا د عصري طبابت سره هېڅ اړخ نه لګوي اما څوک یې ردولی هم نه شي ځکه ناروغان ورسره ښه کېږي دغه البته په لنډ ډول باندې چې دی د دې درملنې میکانیزم او هغه تاریخچه ده بله دا معالجه ډاکټر صاحب کوم جانبي عوارض هم لري او که یا جانبي عوارض دا هېڅ نه لري دا ډېره یو ارزانه ډېره یو اسانه او بغیر د جانبي عوارضو نه درملنه ده یعنی په دې کې دا ستنه ده او په دې ستنه کې دوا نشته جانبي عوارض کې موږ ګولۍ خورو یعنې یو سړی یو ناروغ دی ګولۍ خوري هغه ګولۍ علاوه د هغې نه که چېرته دا ګولۍ سره هر ګولۍ سره یو خط وي چې یعنې دا تکلیفونه نور هم پیدا کوي اما دا یو ستنه ده دا هېڅ دوا یعنې دوا موا پکې نشته ده ستنه ده په وجود کې ننوځي او بېرته ترې لرې کېږي یعنې هېڅ قسم جانبي عوارض نه لري اما په بعضې شیانو کې بعضې اختلاطات چې ورته موږ وایو په پښتو کې ورته به بیړۍ وایي یعنی که چېرته مثال په توګه د هغې نه باید مخنیوی وشي لکه مثال د حمل په دوران کې بعضې نقطې دي چې هغه باید ستنه نه شي یا مثال په طور که د سینې په برخه کې ستنې خلک منډي نو باید سړی دلته فکر وکړي ځکه چې دلته سږي دي که سږي زخمي شي نو بیا سړي ته سالنډي پیدا کېږي او بیا باید روغتون ته لاړ شي او عملیات شي نو دغې ته باید فکر وشي اما نور هېڅ قسم جانبي عوارض لکه ګولۍ چې لري دا نه لري
نه لري. بله ګران همکاره مهرباني تاسو خپل پوښتنه وکړئ. زما ډېرې پوښتنې لرم خو بیا به نه غواړم چې ډېر ستړی کړم زموږ میلمه، نو مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنې وکړئ، بیا به زه کومنټونه هم د دوستانو کومنټونه او سلامونه هم ډاکټر صاحب ته بیا ووایم. مهرباني ستوري صاحب. زه دغه یو پوښتنه لرم، څنګه چې دا په ځینې غربي هېوادونو کې د دې ستونو علاج د بدن د اناتومي او د نیورو فیزیولوژي په وسیله باندې د بدن په هغه نقطو ترسره کېږي چې درد لرونکي وي. زما پوښتنه دا ده چې دا علاج غیر له دغه مخصوصو ستونو په نورو طریقو هم ممکن دی او که نه، لکه د الکترونیکي فیزیوتراپي یا لیزر په وسیله باندې دا ممکن دی او که نه دی؟ بالکل دا یعنی دلته خو د دې دا یو اړخ دی کنه چې یعنی دا اکوپنکچر دی، یعنی نور ډیر دغه مشته دی چې هغه څوک چې دوامدار د دردونه لري د فیزیوتراپي په وسیله او داسې نور ډیر دودیز دغه دي چې په هغې باندې هم یعنی د دې درملنه کېږي او پېښه کېږي. او په خصوصي ډول باندې هم دغه درملنه چې ده د کومو ناروغیو لپاره زیاته استعمالیږي؟ دا چې دی اصلا د ډیرو ناروغیو لپاره ده، خو لکه مثال په تور یعنی دغه په اروپا کې چې ډیر زیات دود دغه کرونیک دردونه دي، لکه مثال په تور د څټ دردونه، د ولو دردونه، د څنګلو دردونه، د لاسونو دردونه، د ملا دردونه، د زنګنونو دردونه، د پښو دردونه، د سر دردونه، یعنی دا هغه دردونه چې یعنی دوامدار وي، کلونه په تیر شوي ناروغ ډېرې ګولۍ خوري هره ورځ د دې د وجې نه، یعنی ډېره دوا یې کوي، دا د دې په دغه ستنو په ذریعه باندې به یو ډېره ښه درملنه کېږي. او علاوه د دې نه نور ډېرې ناروغۍ چې د سږو ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، یعنی مثال په تور ښځینه ناروغۍ ډېرې زیاتې په دې باندې درمل کېږي. همدارنګه د ولادت په وخت کې چې د ولادت سخت وي هم دا دلته په جرمني کې په روغتونونو کې دا اکوپنکچر یې کېږي چې د ولادت اسان شي. یعنی ډېرې زیاتې د پروستات ناروغۍ مثال په تور هغه ناروغۍ چې هغه د تشو د امتیازو کولو کې یو ستونزه یو سړی ولري، دا جنسي کمزورتیا او داسې ډېرې زیاتې په دې باندې درمل کېږي. اما اروپا کې ډېر زیات چې دغه کېږي هغه فقط او فقط دغه کرونیک دردونه یعنی دوامدار دردونه او همدارنګه مزمن دردونه چې هغه په هغې لپاره زیاته استعمالیږي. زه په خپل کلینیک کې د مزمن دردونو لپاره یعنی دوامدار دردونو لپاره ډېر استعمالوم. یو بل پوښتنه چې ما سره وکړې چې دا زما همکار هم ولري، تاسو په دې هکله باندې د پښتو ژبه باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه کتاب په هکله باندې که لږ تشریح ورکړي چې کتاب ستاسو په څه نامه یادېږي او په تازه وختونو کې هم چاپ کړی دی، په کوم ځای کې پیدا کېږي دا کتاب، او نورو لکه ځینو ځایونو کې چې نه وي هلته خلک په پی ډي اف کې ستا دا کتاب کتلی شي که نه شي؟ دا کتاب چې دی دا ما سکل چاپ کړی دی، دا تقریبا 1000 ټوکه دی چې دا مې په کابل کې چاپ کړی دی. او دا کتاب چې دی نو تقریبا موږ ډېر اوس شلی دی ډاکټر صاحبانو ته، لکه په کونړ ولایت کې، په ننګرهار ولایت کې، په کابل ولایت کې، او همدارنګه د ډاکټرانو د کابل زه خپله افغانستان ته مې سفر درلودو، نو د هغې په ترڅ کې مې ډېر زیات ډاکټر صاحبانو ته تقسیم کړه. اوس هم موږ په دې باندې یو چې په افغانستان کې ټول ډاکټرانو ته ورسوو او چې هغې دا درملنه په عملي ډول باندې چې دی پیل کړي. زه نه په بله پوښتنه باندې پوه نه شوم که دا دویمه پوښتنه ستاسې زما نه هېره شوله چې دا دویمه پوښتنه مې دا وه که دا چېرته لکه په افغانستان کې خو کتابي شکل باندې دی، په پی ډي اف شکل باندې که په انټرنیټ کې په داسې نورو وسیلو باندې دغه شي وویشل شي چې خلکو ته ورسیږي، شته دی امکانات یې که نشته؟ ما په پی ډي اف شکل باندې هم اړولی دی او هغه په دغه انټرنیټ کې چې دغه د پښتو د کتابتون په نامه دغه دی که نه، په دغه کې چې دی شته دی، د هغې نه سړی کولی شي چې حرکت یې کړي او مقصد زده کړه پکې وکړي. ډېره زیاته مننه، مهرباني. ډاکټر صاحب او استاد صاحب که چیرې اجازه راکړئ زه به د دوستانو سلامونه ډاکټر صاحب ته وړاندې کړم چې دوی هم راغلي دي خپل سلامونه وړاندې کړي چې دوی نومونه بیا پورته راڅخه ځي او زه بیا دا نومونه ویلی. سمه ده؟ مهرباني. ورور مې شکیب خان راغلی دی چې دوی همیشه زموږ خپرونه اوري. تاسو ته ما ته ستوري صاحب ته سلامونه ډېر ویلي دي او وایي ډېره ښه خپرونه ده، وایي this is a very informative program او ډېر ښایسته پروګرام دی، وایي زه همیشه دا خپرونه په مینه اورم. نړۍ مننه شکیب خانه، زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسو هم جوړ او روغ اوسئ او د روژې میاشت په خیر سره تېره کړئ. قدرمن ورور مې جبار
خاطب صاحب راغلی دی چې دوی هم سلامونه او نیکي تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب ته او ما ته وړاندې کړي دي او وایي چې د خپرونو مینوال یم او په خوند او په مینه ورته ناست یم او اورم یې. نړۍ مننه، کور ودان، ستړي مسئ، په خیر رالاست. ډېر ګران خورشید زدران صاحب راغلی دی، وایي سلامونه تورپیکۍ خور تا ته او ستوري صاحب ته او ستاسو دروند میلمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو راته جوړ او روغ اوسئ. قدرمن زدران صاحب موږ خو شکر جوړ روغ یو. ډاکټر صاحب بیا په آخر کې تاسو ته ستاسو د سلام جواب درکړي. نو ستړي مسئ، په خیر رالاست. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. ډېر قدرمن مشر چې پس کلو ستوري صاحب راغلی دی، قدرمن نصرت صاحب راسره دی چې نصرت صاحب ته هم زه سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډېر خوشحاله یم چې پس د کلو موږ د په یاد شو نصرت صاحب. زه خو ډېره ګیله لرم خو زه غږ نه کوم چې اوس رادیو ده او خپرونه ده، نو بیا هم ستړي مسئ. خوشحاله یم چې په خپرونه کې د دروند مشر او خوږ ژبی د پښتو شاعر د ځان سره خپرونه کې لرو. بل قدرمن اورېدونکی عبیدالله فضل صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ډاکټر صاحب ته او ما ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوي چې فضل صاحب ستړی مسئ، په خیر رالئ. قدرمن فرهاد امدرد صاحب راسره دی چې امدرد صاحب هم فکر کوم دی دوهم ځل دی چې په خپرونه ته راغلی دی، خو زموږ د مینې ډک سلامونه دې ومني. هیله کوم چې تل خپل خپرونه په مینه واوري. ډېر ګران ورور مې بګت صاحب راسره دی چې دوی هم وایي سلامونه او نیک هیلې تاسو درې واړو ته، محترم ستوري صاحب او قدرمن ډاکټر صاحب ته او ګرانې خور تورپیکۍ جان ته په نیک وخت کې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روژه په خیر تېره سي او درې واړه راته صحتمند اوسئ. نړۍ مننه بګت صاحب، کور ودان ژوندی اوسئ، خدای دې مخ واړوه. خوشحاله یم چې بګت صاحب تل په مینه زموږ خپرونه اوري او زموږ ملتیا کوي. همدارنګه قدرمن خورشید زدران صاحب لیکلی دی چې وایي ډاکټر صاحب شاید دا پوښتنه ستاسې له موضوع جلا وي که لږ په الرژي باندې یعنې الرژي باندې وغږېږئ. الرژي څه ډول ناروغي ده؟ اکثره وخت دلته علاج هم نه کیږي. څه باید وکړو چې تر څو د الرژي د ناروغي څخه وژغورل شو؟ بګت صاحب زدران صاحب ما ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب ته وویله. ډاکټر صاحب بیا د نورو ځوابو په هکله به تاسو دا پوښتنه ته هم ځواب ورکړي. قدرمن ګران همکار مو او قدرمن یوسفزی صاحب هم راسره دی، سرور یوسفزی صاحب هم سلامونه وړاندې کوي. یوسفزی صاحب ستړی مسئ، ښه رالې. خوشحاله یم چې راسره په خپرونه کې. یوسفزی صاحب راته وایي چې ګران خور او ګران محترم مشر ښاغلی ډاکټر صاحب بصیر بیدار او د خپرونې میلمه ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. یوسفزی ورور جانه ته هم ستړی مسئ، په خیر رالې. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یې. نو ډاکټر صاحب دغه ستاسو مینوالو د دوستانو سلامونه و چې ما تاسو ته وویله، نو تاسو به اوس ځواب ورکړئ، بیا به دغه ورور پوښتنې ته به هم تاسو ځواب شئ. ډیره زیاته مننه. زه هم په خپل وار ټولو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او درناوی وړاندې کوم. دغه ورور پوښتنه کړې د الرژي دا یو ناروغي ده چې بعضې ډېر زیات ناروغان دا هم دلته په اروپا کې هم ډېره زیاته ده چې ډېر خلک د مختلفو شیانو سره الرژي لري، یا بعضې خلک چې هغوی د په خپل کور کې چې دا کومې بستري یا مثال دغه قالینې او د هغې سره هم الرژي لري. د په هغه وخت چې د پسرلي وخت شي دا یو رقم داسې دا ونې یو رقم هغه هغه غورځوي، نو هغې سره هم چې دی ډېر خلک زیات خلک چې دی الرژي د انسان بدن ورسره ښي او بیا انسان ته یا خارښ پیدا کېږي یا بعضې ناروغانو ته سالنډي پیدا کېږي. نو د هغې دپاره مختلفې دواګانې دي چې هغه خلک خوري په دوامدار ډول باندې. بعضې شپرېګان دي چې هغه څوک چې هغې سالنډي ورته پیدا کېږي د هغې په واسطه باندې درمل کېږي، خو په اکوپنکچر په واسطه باندې هم چې دی درمل کېږي. یعنې موږ دلته چې دی هغه خلک چې الرژي ولري نو د اکوپنکچر یې هم یوه ډېره زیاته ښه درملنه ده چې دا دلته په زه یو څو نقطې ویم، البته دا
په دې باندې پوهېدل و ډېر ګران دي، خو دلته یو 3-4 نقطې دي چې په اکوپنکچر کې چې هغه په ستنه باندې ووهل شي نو بیا ناروغان چې دی د الرجۍ څخه ساتي او بیا دغه الرجي ښه کېږي. بله. بله پوښتنه چې زما د ډاکټر صاحب، اول خو زموږ په د انګري هېواد کې هم ډېره مروجه ده دغه چینایي درملنه، او دلته د الکوپونتورا په نامه یادېږي ډاکټر صاحب. او زه دا یو خپل تجربه درته وایم ډاکټر صاحب، وبخښئ چې ستاسو وخت نیسم. دا زه پاس د کورونا تقریبا د ډېر د زنګنو د درد سره مخامخ سم، چې داسې قوي قوي دواوې ما ته راکړې وې چې زما پر عضلاتو باندې بد تاثیر کړی و ډاکټر صاحب. بیا زه ولاړم، ما ته تقریبا 14 واره دغه معالجه راکړه چې زما په زنګنو کې دوی دا ستنې وهلې او په یو حرارت باندې دا ستنې تودولې. نو زه دا پوښتنه غواړم چې وکړم ډاکټر صاحب چې آیا دغه درملنه موږ په د ماشومانو دپاره هم استفاده کولی سو، د ماشومانو د ناروغۍ دپاره هم استفاده کولی سو، او که څنګه؟ او که استفاده کولی سو د څو کلنو ماشومانو دپاره اجازه شته چې دغه درملنه ورباندې شروع سي؟ د ماشومانو دپاره باید سړی اجتناب وکړي. یعنې ماشومان چې دي هغوی داسې نه دي چې هغوی دوامدار دردونه ولري، یا مثال روحي ناروغۍ ولري یا نورې. نو په دې وجه باندې ماشومان چې دي د اکوپنکچر د ناروغۍ نه چې دي دغه دي ده، یعنې هغوی د هغوی نه درملنه په دې باندې نه کېږي. بله خپله په اروپا کې یعنې دا یو که چېرته دلته یعنې غټ وي چې د 13 کلنۍ نه پورته وي او بعضې یعنې د ډېر وخت دپاره یو تکلیف ولري، هغه خلک پکې کېدی شي چې درمل شي. اما ډېر ماشومان چې دي نو هغه موږ ته دلته ځان ساتو، یعنې نه غواړو چې داسې ډېر کوچنیان چې دی په دې باندې درمل کړو. بله. بله پوښتنه چې مې ده دا ده چې دلته خو ماته وویله چې 15 دفعه باید زه دغه یعنې دوی ته ولاړ سم چې دا په هر دفعې کې دوی ماته 15 دقیقې باندې به زه پرته وم او دوی به دغه معالجه پر ما باندې کوله. نو تاسو فکر کوم چې په هر ځای کې شاید مخالف بل رقم وي، تاسو څو دوره مشوره ورکوئ مریضانو ته، او دا هره دوره مو څو دقیقې ده ډاکټر صاحب؟ موږ خو دلته یعنې تقریبا 20 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې کله چې ستنې ورته کېږدو، ناروغ ته وایو چې دلته باید 20 دقیقې یا نیم ساعت ناست یا پروت وي. او دا چې دی دغه چې څو وارې باید وشي. خو موږ اول چې کله یو ناروغ راځي هغې ته وایو چې موږ تاسو ته د 7 نه تر 10 ځله پورې کوو. نو بیا ګورو چې ناروغ سره دغه عکس العمل څرنګه ښیي. که چېرته ناروغ سره ښه شي نو بیا ورته وایو چې اوس ته یو څه وخت دپاره باید په کور کې، که چېرته بیا دله تکلیف پیدا شو بیا راشه. او دا سړی ټول عمر هم کولی شي، یعنې هفته کې یو وار ته ټول عمر هم کولی شي. یعنې دا پکې نشته دی چې دا باید څو وار وشي. خو موږ لومړي مریض ته د 7 نه 10 ځل لپاره کوو، او بیا که چېرته ښه شوی نو بیا د 2 ځل لپاره نه په عذابوو چې بیا دې راشي. بیا ورته وایو چې کله تا باندې بیا دا تکلیف دې راغی بیا راشه خلاص. او ته کولی هم شي چې دا هر هفته کې یو ځل وکړي، نو هېڅ کومه ستونزه نه لري. یعنې دا پکې داسې محدود نه دی چې یعنې څو کرته دې وشي. ښه. یوه پوښتنه بله هم کوم ستوري صاحب، بیا تاسو ته د عصبي ناروغي لپاره هم دا درملنه استفاده کېږي؟ مثلا هغه کسان چې عصبي تکلیفونه ولري، آیا دغه درملنه هم اجازه شته دوی ته؟ یا مثلا په سر کې هم آیا ستنې وهل کېږي که څنګه؟ بالکل. د عصبي دا درملنه چې ده یو بهترینه درملنه د عصبي او رواني ناروغیو لپاره ده. بله. او په سر کې هم ستنې وهل کېږي، د سر په مخکینۍ، منځنۍ برخه او دواړو ډډو ته او شاتنۍ برخه کې چې د ستنې وهل کېږي. او یعنې بهترینه درملنه ده چې د روحي او عصبي ناروغیو لپاره. بله. مهرباني ستوري صاحب. زه یو پوښتنه دغه لرم چې دا کوم ستنې چې په دغه درملنه کې استعمالیږي، مریضان د دې د درد احساس کوي؟ ځکه چې دغه یو پیچکاري چې هم چاته وایي یو ټکان ورکوي که نه، نو چې دا د دې ستنې په پوستکي کې ننوځي نو د مریض د درد احساس کوي یا د ویرې احساس پکې نه لري؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. زه په خپله هره ویډیو کې اول دا خبره کوم چې کله هم ناروغ د درد احساس وکړي ستنه ترې باید لرې شي. دغه ستنه چې ده دا ډېره زیاته نرۍ ده، دا تقریبا 0.25 ملي متره راځي. ستنه چې دی اوږدوالی د 20 نه تر 40 ملي مترو پورې دی، او دغه ډبلوالی چې دی بیخي ډېر لږ دی، 0.25 ملي متره. یعنې دا د دغه نورمال پیچکاریګانو نه ډېره زیاته نرۍ ده.
او ناروغ چې دی باید درد احساس ونه کړي. که چېرته یو ستنه بعضې وخت داسې چې کله موږ ستنه یو ځای کې کېږدو یو بند کې یا مثال په طور د پوستکي یوه برخه کې، نو د واره ناروغ وایي چې داسې یو شاټ غوندې یې راله راکړه او ډېر سخت شدید درد مې دی دلته، نو بس بیا د واره ترې باید ستنه لرې شي. یعنې ناروغ ته باید درد ونه بخښل شي. یعنې مقصد دا چې ناروغ چې دی پرې نه پوهېږي هر ځای کې چې ول ستنې دا کوي، خو ډېر لږ یو د هغې چې هغه اول سره چې یو ستنه داخلېږي د هغې خو هغه ډېر زیات لږ وي. یعنې داسې درد نه وي چې ناروغ چې دی په عذاب کې. او که چېرته ناروغ په عذاب که چېرته اوس یو سړي نه د ګوتې نه وینه د ټسټ دپاره اخلي هم یو څه درد احساسوي، دغسې درد د هرې ستنې سره که چېرته وي دا به ډېره ستونزمن نه وي؟ نه، دې کې داسې نه دی. هغه دا د ګوتو څوکې چې دي دا خو ډېر زیات ستوري صاحب ډېر زیات اساسي دي. نو مقصد دا دی دغه د ګوتو څوکې کې رښتیا هم هره ستنه درد کوي. خو لکه د نور بدن کې چې دی په نورو ځایونو کې چې دا کېږي یعنې داسې درد نه کوي لکه دغه د ګوتو څوکې. ناروغان نه په عذابېږي ورسره. زه خو چې کومه ټول وایي چې نه زه په هېڅ نه پوهېږم، هغې داسې وایي. او دا کېدای شي دا به دغه هم دی هغه بیماران چې د دې سره ښه کېږي یا د دې سره خو هغې داسې دی ستوری صاحب دا نو شدید دردونه لري چې هغې ته دا ستنې هېڅ معنا نه لري. هغې ته دا هېڅ زه هم وایم چې که نه هغه د خپل دردونو نه دومره دغې چې دا درد بلکل احساسوي هم نه چې دا درد شته دی او که نشته. حتی بعضې ناروغان ما ته وایي چې عقو پکې ومنډم دا خو لا ستن نه وایي. هغې نه دومره بشارګن او ډاکټر صاحب دغه په انګري کې چې دای دغه ستنې زما په زنګنو باندې مثلا منډلې دای په یو شمع په حرارت باندې تودولې، مګر ستاسو په ویډیو په ستاسو په صفحه کې ما وکتل چې تاسو د برق په واسطه دغه ګرموي. نه، ستنې چې دا هېڅ نه ګرمېږي هغلې قادرې، دا بلکل ستنې نه ګرمېږي. دا تعقیم یعنې صحي ستنې دي بندې، دا یو ځل استعمالېږي. او د اکوپنکچر مختلف قسمه دغه دي په دې نورو هیوادونو کې داسې برق ورته ورکوي، شاټ ورته ورکوي د ستنو ته او څه رقم دغه کوي. اما دلته په جرمني کې دغه تعقیم ستنې دي او یو ځل استعمالېږي. یعنې معنا دا چې یو ځل بس پوستکي ته ورداخلېږي او دا په هېڅ شي باندې نه ګرمېږي او نه دغه کېږي. د دوهم ځل لپاره د دې د استعمال جواب بله ډاکټر صاحب مقصد مې ستنې نه وي. کله چې مې دا ستنې زما په زنګاني کې کښېښوله پس هغه بیا پر دا ستنو باندې یو حرارت ورکوی و دا ستنو ته. نه، دا دلته موږ داسې نه کوو. ښه، څنګه دی ستاسو نه؟ موږ همداسې ستنه ورداخله او بس خلاص دا همداسې ستنه پرېږدو. ښه ښه، نو تاسو بله یوه پوښتنه بلې مې هم را په ذهن کې راګرځي. ګران اورېدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپل پوښتنې، چون دا یو ډېره مؤثره د تداوي برخه ده. واقعا لا تر اوسه پورې ډېر خلک یې دا نه پېژني. زه په خپله دا 30 کاله په اروپا کې یم ډاکټر صاحب، یعنې ما دا 2 کاله کېږي زه دا درملنه پېژنم، تر اوسه مې نه پېژندل باوجود دې چې دا د ډېرو وختو په دا اروپا کې رواج شوې ده، ولې ما اوس وپېژندله. نو ګرانو اورېدونکو تاسو هم هره پوښتنه چې لرئ موږ ته یې ولیکئ چې ډاکټر صاحب موږ په لاس راغلی دی چې دا ټول پوښتنې ځینې وکړو چې خپل معلومات د دې درملنې په هکله موږ زیات کړو. ډاکټر صاحب بله پوښتنه چې مې ده دا ده چې دا خو په اروپا کې خو تاسو پوهېږئ ډاکټر صاحب دا ټول ډاکټري په د بیمې په کارت باندې کېږي، مګر زه نه پوهېږم چې ستاسو په ځای کې هلته آیا دا بیمه دا مصرف ورکوي د ډاکټر کارت که دا شخصي ده باید موږ شخصي پیسې ورکړو؟ زه خو ما خو درته شخصي پیسې ورکولې چون زما د بیمې د لارې څخه دا نه قبلول چې دا تداوي وکړم. هلته څنګه دی؟ دلته بیمه دا نه ده چې یعنې د ټولو دغه پیسې ورکوي، بلکې دلته د 2 ځایونو ورکوي. هغه خلک چې یعنې مزمن د ملا دردونه ولري او مزمن د زنګون دردونه ولري، دا پیسې چې دي دا دغه ورکوي بیمه. اما نورو ځایونو کې چې دي نو نورو برخو چې یعنې موږ اکوپنکچر کوو نو د هغې بیا بیمه نه ورکوي، هغه چې دی نو بیا خپل مریض ورکوي. بله ستوري صاحب یو ویډیو موږ تاسې لرو، راځئ دغه ویډیو تاسو کښېږدئ چې دوستان یې وویني چې ډاکټر صاحب خبرې کوي چې دغه معالجه په لیدلو باندې هم وګوري چې دا څه رقم درملنه ده. بیا به وروسته زه کومنټونه هم ووایم. سمه ده، زه دغه ویډیو چون ډېره لویه وه د پوره تشریح ورکړې ده، خو زه ما بعضې برخې د هغې نه راخیستې دي. هغه د لیدونکو اورېدونکو سره په دې خاطر باندې به شریکه کړو چې دوی وګوري چې دغه درملنه په څه طریقه باندې سرته رسېږي. زه دغه ویډیو شریکوم درسره. بله د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن زموږ ناروغ دی هغه ناروغان چې د زنګنونو دردونه ولري هغه څنګه ستنه کېږي او غواړم چې نن تاسو ته در وښیم. خو مخکې له دې نه چې موږ په ستنه کولو باندې شروع وکړو
درې خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. لومړی دا چې هر ځل چې تاسې یو ځای ستنه کوئ باید په انتیسېپټیک موادو باندې هغه پوستکی پاک کړئ. دوهم دغه ستنه باید چې د دوهم ځل لپاره د ناروغ لپاره ترې ګټه پورته نه شي، یعنې دا یو ځل فقط استعمالېږي او د دوهم ځل لپاره نه. درېیمه خبره دا چې کله ناروغ د درد احساس وکړي نو باید دوباره باید ستنه لرې شي، او ځکه چې ناروغ په خپله دردونه لري نو تاسو باید ورته نور دردونه ونه بخښئ. او که چېرته یو ناروغ درد وکړه، یعنې زنګون یې درد وکړي یا لاس هر ځای کې چې تاسو ستنې ځای کوئ دوباره ته ستنه لرې کوئ او د هغې سره په خوا کې په بل ځای کې باندې، یعنې معنا دا چې نور درد باید ورته تاسې ور ونه بخښئ. دا هر څه د مخه باید ناروغ په انتیسېپټیک موادو باندې. دا د پټېلا هډوکی دی. د پټېلا د هډوکي د پورتنۍ څنډې څخه دوه کن پورته یا پروکزیمال یا نږدې دلته چې کومه ده او لټرال یعنې د ورون په بهرنۍ برخه کې دلته دا نقطه چې کومه ده د معدې 40 نقطه ده او زه غواړم چې دلته دا ستنه بله نقطه چې کومه ده د پټېلا د هډوکي د داخلي څنډې څخه 2 کن یا دې نقطې ته مخامخ میډیال یا د دې ورون کورنۍ برخه طرف اړخ ته کورنۍ اړخ ته دا چې ده د توري 10مه نقطه ده، یعنې دا نقطه د معدې 40مه نقطه ده چې د زنګون د دردونو او همدارنګه د معدې د دردونو لپاره یو مناسبه نقطه ده. او 10مه نقطه چې کومه ده د توري تر علاوه له دې نه چې د زنګون د دردونو لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا نقطه چې ده د اورتوکاریا، اګزیما او همدارنګه د دې ورونو د دردونو لپاره یو مناسبه نقطه ده. دا چې د زنګون د دردونو لپاره یو مناسبه نقطه ده. 2 نقطې نورې دي چې هغه 5مه اضافي، یعنې د پتون او د پښې 5 اضافي نقطې دي. 5مه اضافي نقطه چې دا 2 نقطې دي چې د پټېلا لیګامنټ دی، یعنې بهر او پورني اړخ ته چې دی دغه کېږي. دا د دې نه لږ یو بالا دی. د تریخ 40مه نقطه علاوه له دې نه چې د زنګنونو دردونو لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا نقطه چې کومه ده د هغه ناروغان چې د فرج ناروغان وي یعنې ګوزن وهلي وي او دوهم د تریخي د ناروغیو لپاره یو ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په هیله دغه لږه دغه تشریح وه چې د مریض په هکله باندې ډاکټر صاحب کړې وه، نو کېدای شي زموږ لیدونکو اورېدونکو لیدلي چې هغې دغه درملنه په څه طریقه باندې سرته رسېږي. په دې هکله که استاد کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ او دغه کمنټونه نوي دوستان راغلي دي هغه هم ورسره شریک کړئ. بله دوستانو پوښتنې هم کړي دي، زه به دا کومنټونه وګورم. قدرمن اتل درد صاحب را سره دی چې وایي سلامونه قدرمنې خورې تورپیکۍ جانې ته، ستوري صاحب ته او د خپرونې قدرمن مېلمه ته سلامونه وایم. د لا پرمختګ وړاندې کوم د لا پرمختګ په هیله. مننه درد صاحب، تاسو هم ستړي مه سئ، په خیر را خپرونې ته. قدرمن عبداللطیف سرور صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوي چې او وایي چې ډېره ښه خپرونه ده، ټولو ته ښه صحت غواړم. نړۍ مننه عبداللطیف سرور صاحب، تاسو هم ستړي مه سئ، زموږ د مینې ډک سلامونه تاسو ته هم وړاندې کوو. قدرمن مجید زازی صاحب را سره دی، وایي ډېر ښکلی پروګرام، ټولو ته ښه راغلاست وایم، زما سلامونه ومنئ. زازی صاحب ستړي مه سئ، خوشحاله یم چې قدرمن زازی صاحب را سره په خپرونه کې دی. قدرمن اتل درد وایي چې د جناب ډاکټر صاحب څخه یوه پوښتنه لرم، شاید چې ډاکټر صاحب له اړوند تخصص څخه جلا وي، مګر که په اړه یو څه مشوره راکړي خوشحاله به شم. دوی لیکي چې آیا
د شوګر بیماری یعنی د شکر مریض فکر کومه د شوګر بیماری چې نن سبا ډیر عامه د زیاتولو په حالت کې ده آیا دغه بیماری په مکمله توګه ختمېدل شته او کنه او صرف کمیدل لري او ختمه نه لري دوم د خلاصون لپاره کومې لارې چارې شته دریم دا چې دا د شوګر بیماری منځته راغلو لوی عامل لامل باید څه وي یعنی عمل څه دی چې دا سړی په شکر په مریضي باندې اخته کیږي دا به بیا تاسو ته ډاکټر صاحب جواب درکړي قدرمن یوسفزی صاحب یې پوښتنه کړې ده وایي ډاکټر صاحب محترم زما خوله داسې پخه شي او شکیږي نه ډېرې دواوې مې وکړې او وخوړلې مګم هېڅ فایده یې ونه کړه که په دې هکله ماته یو څه مرسته وکړي قدرمن خوږژبی شاعر مو احمد شاه اوتکزی صاحب را سره دی اوتکزی صاحب هم سلامونه وړاندې کوي او وایي د خپرونې میلمه ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم اوتکزی صاحب ستړی مه سې په خیر رالې خوشحاله یم چې تا خوږژبی قدرمن شاعر د ځان سره په خپرونه کې لرو ګران اوریدونکی چې تل زموږ خپرونې په مینه اوري شیرزاد صاحب د روسیې څخه را سره دی دوی وایي ګډې ګډې سلامونه او نیکې هیلې د ستوري رادیو تلویزیون محترم مشرتابه درنې توفیقی جانې محترم ډاکټر صاحب ستوري او د پروګرام درانه اوریدونکو ته لیدونکو ته همدارنګه محترم میلمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم نړۍ مننه شیرزاد صاحب ستاسو سلام ته علیکم سلام وایم زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ او همدارنګه شیرزاد صاحب یو غټ سور خپل زړه تاسو ته ډالۍ کړی دی ډاکټر صاحب چې شیرزاد صاحب واقعا زموږ خپرونې په مینه اوري زموږ ملاتړ کوي او تل موږ خپرونې ته راځي زه د شیرزاد صاحب څخه نړۍ مننه کوم د شیرزاد صاحب نه به زه مننه وکړم د اوتکزي صاحب نه د سرور ایډوکیټ وکیل صاحب نه د همدارنګه د جابر خطاب نه چې زموږ سره خپرونه کې میلمه شوی او اوس موږ سره په دې دغه کې لیدل کېږي چې کمنټ یې کړی دی بل ملګری دی چې هغه زما جانان وطن د آی ډي نه راغلی دی هغه وایي ګېډې ګېډې سلامونه تورپیکۍ خور تاسو ته او ګران میلمه ته وړاندې کوم ښایسته خپرونه ولرئ نو بس دغه نورې درد صاحب جواب نه کوي ستوري صاحب درد صاحب هم راغلی دی درد صاحب درد صاحب ته هم هغه شانې خو ما چې کوم نمونه د ځان سره مخکې یاداشت کړي خورشید زدران صاحب دی امان الله نصرت صاحب دی نعیم وردک صاحب دی عبید الله فضل صاحب دی فرهاد همدرد صاحب دی بګت صاحب جبران قیس صاحب او همدغه شانې درد صاحب د ټولو نه نړۍ مننه کوو چې موږ سره په دې خپرونه کې یو ځای شوي دي ډېره زیاته مننه دي کوو زموږ خپرونه په دې باندې ښکلې او ښه ښکاري او هیله ده چې زموږ د میلمه ډاکټر لونګ یوسفزي نه د خپل پوښتنې رایه کې واغه مخامخ ناز دی خپل جوابونه به ورته وایي مهرباني یو څو پوښتنې وکړي اوس به ډاکټر صاحب هغه د اوریدونکو پوښتنو ځواب ورکړي بیا زه هم یو دوه پوښتنې لرم چې په اخر کې به هغه دوه پوښتنې هم ځینې وکړم مهرباني ډاکټر صاحب زه په خپل وار د ټولو اوریدونکو نړۍ مننه کوم او د ټولو ته نیکې هیلې او درناوی وړاندې کوم لومړی پوښتنه وه چې د شکر ناروغي د هغې لامل او د هغې درملنه او شاید دا ښه کېدی شي که نه شکر ناروغي چې د خپله دا یو ناروغي ده چې دا ډېری چې د ارثي ناروغي ده که د یو ناروغ په مور پلار یا کورنۍ کې دا ناروغي نو هغه کوچنیان یعنې راتلونکي کولي هم دا ناروغي لرلی شي د دې اصلي لامل چې دی دا د انسان په بدن کې یوه غده ده د پانکریاس په نامه باندې یا خو د پانکریاس دا د پانکریاس غده چې ده دا چې دی د انسولین په نامه باندې یو مواد افرازوي په وجود کې او دغه انسولین چې کوم دی دا کله چې انسان ډوډۍ خوري نو په هغې کې ګلوکوز موجود وي او دا ګلوکوز چې دی د انسان د وینې دوران ته داخلېږي نو دلته چې دی پانکریاس چې کوم دی هغه تنبیه کېږي او د انسولین افرازوي او دغه ګلوکوز چې دی دا د انسان د وینې څخه راخلي او انساژو ته یې وړي او چې دی بېرته ځیګر ته راوړي هلته یې ذخیره کوي تر څو پورې چې دغه د ګلوکوز دغه دوران چې دی په وینې په دوران کې نورمال وساتي یعنې ډېر نشي نو دا کار چې دی انسولین کوي نو دلته خو یا د پانکریاس غده هیڅ انسولین نه افرازوي چې هغې ته بیا اول ټایپ شکر ویلی کېږي چې دا هغه اول شکل دی او دوم یې دا دی چې دا په غده چې دا د انسولین افرازوي خو د دې چې دی دا تاثیر کم وي چې دا بیا دویم ټایپ شکر ورته وي یا دویم شکل د شکر ورته ویلی کېږي یعنې علت لامل اصلي نامعلوم دی
علت هیڅ معلوم نه دی. سړی هغه اساسي بعضې ناروغۍ دي چې د هغې علت نامعلوم وي، نو په دې وجه باندې درملنه ډېره زیاته سخته وي. خو زیات دغه ارثي دی نو خو ارثي دی، ارثي زیاته ده. درملنه چې دا هغه یا د ګولو په واسطه باندې کیږي، او که په چېرته یعنې یو سړی سپورت وکړي او د غذایي موادو رژیم ونیسي، یعنې په هر شي کې پام وکړي چې په کوم شي کې بوره ډېره ده که نه، هغه باید ونه خوري. او هره ورځ چې یو سړی دلته ډاکټران وایي چې نیم ساعت د پښو چکر ووایي، نو دا ورته ډېره زیاته ښه ده چې دا د وینې ګلوکوز یعنې د نورمالېدو په حالت ته لاړ شي بېرته. او یا چې د سپورت وکړي، خپل وزن کم کړي. هغه خلک چې ډېر زیات شاق وي، خپل وزن کم کړي، هم یې شکر کښته ځي. زما خپل هم داسې ډېر ناروغان وو چې یو مریض مې و، هغه 140 کیلوګرامه وزن لره. د شکر دغه د ذخیره چې کومه وه، د تقریبا 14 ډېره زیاته وه. بیا چې کله هغې ته موږ او هغې ورسره فشار تکلیف هم درلودو، هغې ته چې بیا دوا خو ما شروع کړله، د هغې تر څنګ مې ورته دا توصیه وکړه چې غذایي رژیم او وزن باید کم کړي، سپورت باید وکړي. نو په دې اساس هغه چې دا کار وکړي، تقریبا 40 کیلوګرامه وزن کم کړي. اوس یې شکر چې د نورمال دی، هغه ګولۍ په ټولې منقطع کړي. ځکه دا ګولۍ د دې دپاره دي چې شکر کښته کړي، یعنې دا یې نه ښه کوي یې نه. نو دا د دې دپاره دي. کله چې شکر بېرته نورمال حالت ته راشي، نو ګولو ته یې اړتیا بیا نه. نو زما د ورور ته توصیه دا ده چې د شکر دپاره دی باید سپورت وکړي او غذایي رژیم باید ونیسي. او هغه شیان چې دا غذایي رژیم هم دا پرهیز دی چې یعنې هغه ټول خواږه شیان، لکه مثال په طور کولا شوه، فانتا شوه، آیسکریم شو، کیکونه شو، کلچې شوې، یعنې ټوله خواږه شیان چې دی دا باید دا کړي. یا دغه الوګانو کې ډېر زیات دغه دی بوره ده، په وریجو کې ډېره زیاته بوره ده، خپله په ډوډۍ کې ډېره بوره ده. ډوډۍ باید سړی کمه وخوري، او دا نور نونګلی چې دی دا باید ډېر وخوري. نو دغه هغه طریقه ده چې سړی کولی شي خپل شکر کنټرول کړي. او د دې نورماله درجات څو ده چې څونه که چیرې شکر دونه وي هغه ډېر لوړ دی، او که نورمال وي څونه باید وي ډاکټر صاحب؟ نورمال چې دلته دی د دې یوه ذخیره ده، دغه ذخیره چې ده موږ معلوموو. نورمال چې دی دا د 6 نه کته وي، او کله چې د 6 نه پورته وي نو بیا شکر وي، او بیا چې د 8 نه چې پورته وي نو دا ډېر زیات لوړ وي. نو ښه خبره ده چې دا همدغه د 7 او د 6 په منځ کې وساتل شي، او د ټول نه بهتره دا ده چې د 6 نه کته یا نورمال شي. بله. یوسفزي ورور هم یې پوښتنه کړې وه ډاکټر صاحب، ستاسو په یاده که بیا پوښتنه؟ خو هغې داسې وي چې د خولې د پخوالي دوه دغه دي، یو یې چې دي باکتریایي ناروغۍ دي، یو یې چې دي فنګسي ناروغۍ. دا وایي چې زما خوله ډېره پخېږي هر وخت. نو ښه خبره دا ده چې یعنې دا خو اوس مشوره ورته زما دا ده چې یو ډاکټر ته لاړ شي او د هغې یو دغه واخلي، یو معاینه یې وکړي چې دا فنګسي ده که دا باکتریایي ناروغۍ تل د انټي بیوټیک سره ښه کېږي. او ویرې د فنګسي ناروغۍ چې دي هغه خپله دوا لري. فنګسي نه چې موږ دلته په جرمني کې امفومورال ورته ویو، هغه چې دی په خپله خوله پې هر وخت وینځي، او بیا چې دی خپله خوله ښه کېږي. ډېره اسانه دوا لري، یعنې معنا د خولې دپاره هلته دوا شته دی. فکر کوم په پښتونخوا او افغانستان کې چې دا پې هر وخت خوله وینځي، نو انشاءالله د هغې سره به ښه شي. بعضې سپرې هم شته دی دلته چې په فنګسي امراضو دپاره استعمالېږي. مخه د فنګسي شپرې دا د استعمال کې انشاءالله دې سره به ښه شي. ډاکټر صاحب بله پوښتنه دا ده چې آیا دغه کنایي درملنه چې تاسو بحث پکښې کوئ دا په وطن کې هم رواج ده، خلک یې پېژني، او یو پخواني سابقه لري که یا؟ زه خو چې زه لاړم اوس افغانستان ته، ما 3 هفتې هلته تېرې کړې دي. اول ته نو په کونړ ولایت کې چې هلته موږ ډاکټر صاحبانو سره مختلف سیمینارونه ولرل، ډېر غټ، او هغې کې مې هلته دا درملنه چې ده دا کتاب او دا درملنه مې په عملي او نظري ډول باندې هلته ډاکټر صاحبانو ته وړاندې کړله. یعنې د کونړ په صحت عامه کې تقریبا 180 ډاکټران یو غټ سیمینار و، همدارنګه خاص کونړ په ولسوالۍ کې غټ سیمینار و. د هغې نه علاوه د ننګرهار د طب په پوهنځي کې چې د هغې نه زه خپله فارغ شوی یم، هلته ولاړم زموږ د استادانو سره، پوهندانو، پروفیسرانو سره. نو هغې ټولو ما ته دا وویل چې دا دلته بلکل نوې ده، یعنې موږ څه داسې نه دي اورېدلي. خو د طب د پوهنځي رئیس پوهاند صاحب یې وویل چې ډېر زیات پخوا په جلال آباد کې یو چا کوله، خو اوس داسې شی نشته دلته. اما داسې د کتاب په بڼه باندې په افغانستان کې نشته چې یو کتاب په بڼه باندې دا درملنه چا لیکلي. او همداسې زه کابل کې د ډاکټرانو د اسلامي ټولنې د اتحادیې سره ما سیمینار درلوده په عملي او نظري ډول باندې. نو بیا هغې هم دا وویل چې دلته داسې څوک نشته. خو داسې یو چا راته وویل چې په کابل کې یو چا کوله، څوک یې کوي، خو داسې دقیق دغه نشته چې په ټول افغانستان کې دی کوي. فکر کوم چې دا هلته یوه نوې درملنه ده، او د کتاب په بڼه خو بلکل نشته. بله. یو بله وروستۍ پوښتنه مې ډاکټر صاحب دا وه چې موږ د مېرمنې خو ډېر د خپل ویښتان ته متوجه یو، مثلا ویښتان چې تویېږي موږ ډېر رنځ وړو. ما داسې اورېدلي دي ډاکټر صاحب چې په دغه چینایي درملنه کې دا د ویښتانو د تویېدلو تداوي هم کېږي.
نو که په دغه هکله څه معلومات مشترک ډاکټر صاحب چې دا څنګه دا او څنګه کېږي نو ډېر خوشحاله شم. د ویښتانو درملنه خو ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه که چېرته د ویښتانو د تویېدلو درملنه په دې کېدلی، فکر کوم چې دلته په دې نړۍ کې ټول پروفیسران دي او هغوی بېچارهګانو ټولو سرونو کې ویښتان نو دغه ویښتانو ستونزمنه ډېره زیاته ده. ما خپل هم په دې کې په ډېرو کتابونو کې مې وکتل چې د ویښتانو دپاره پکې داسې خاص څه نشته، اما نور چې دی د انسان د مقاومت د لوړوالي په خاطر باندې، یعنی د هره ناروغي چې رامنځته کېږي د انسان د بدن مقاومت کمزوری کېږي او ناروغي رامنځته کېږي. نو شاید د ویښتانو وتل هم د دغه برخه وي. نو که چېرته په اکوپنکچر کې داسې څه شته، داسې نقطې شته چې هغه چې د ستنه شي، نو د انسان د بدن مقاومت زیاتېږي او بیا کېدای شي د ویښتانو د وتلو نه مخنیوی وشي. بله، چون وخت چې هلته زه ولاړم دغه انګریکو دغه ډاکټر ته، دوی ما څخه پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې دا نور د کومې ناروغۍ دپاره ښه دي. بیا دوی ما ته وویل چې که چیرې ویښتان دې تویېږي نو موږ ستاسو په سر کې کولی شم چې داسې دا ستنې ځای پر ځای کړم او د ویښتانو د تویېدلو مخنیوی هم وکړي. نو په دې خاطر مې دا پوښتنه وکړه. نو خو نو دا ما هم داسې جواب هم دا و چې یعنې په سر کې هم کېږي، په اطرافو کې هم کېږي، په ښو لاسونو کې، یعنې دا شته دی چې د انسان د بدن مقاومت لوړوي. نو دغه یې کېدای شي یو علت وي، اما داسې خاص ډول باندې چې ما دلته تقریبا ما د خپل کتاب د 4-5 کتابونو نه راټول کړی دی، نو په ټولو کې چې مې کتلي داسې یو څه مې نه دي. بله بله، مهرباني ډاکټر صاحب ستوري صاحب که پوښتنه لرئ تاسو مهرباني وکړئ. زه د کتاب په هکله باندې دا څه انګېزه باعث شوله چې دغسې لوړ اقدام ته تاسو لاس واچوئ چې په پښتو باندې د کتاب لیکل هم پیل کړل. دا څه انګېزه وه؟ نو انګېزه خو دا زمونږ د خپل کور یوه ستره انګېزه ده چې دلته زمونږ تره ډاکټر کبیر سوری ارواښاد، هغه موږ دپاره یوه ښه الګو وه چې هغې په پښتو ژبې دپاره ډېر زیات خدمت کړی دی، د پښتو ژبې دپاره ډېر زیات کتابونه لیکلي دي. نو دا موږ دپاره تل یو الګو وه چې یعنې زه هم باید د دې ژبې دپاره یو څه وکړم. او بل دا ده چې یوه غټه انګېزه دا وه چې ما باندې خپله چې دی د افغانستان د بیت المال او د افغانستان د خلکو مصرف شوی دی، یعنې هلته په افغانستان کې زده کړې چې دي وړیا دي او دا لګښت ما باندې ټول د هغې شوی دی. او زه راغلی یم په جرمني کې چې دی اوس کار کوم. خو البته دا ستونزې زموږ په افغانستان کې د ډېر وخته نه دي، یعنې 45 کاله یوه ستره غمیزه ده، نو هر سړی د خپل وطن نه په تېښته دی. موږ هم داسې راغلي یو دلته، نو خو بیا هم ما سره تل دا د ملامتۍ احساس وي چې یاره موږ په بل وطن کې خدمت کوو، ولې خپلو خلکو ته خدمت نه کوو. نو همدغه د ملامتۍ دغه احساس ما ته دا انګېزه راکړله چې زه د طبابت په برخه کې او همدارنګه د چې په ځانګړي ډول د چینایي درملنې په کار باندې یو څو کرښې په پښتو خپله خوږه مورنۍ ژبه کې تورې کړم. دا ډېره لوی کار هم کړی دی، بیا هم درته مبارکي ویو په دغه ستر باندې. زموږ د خپرونې وخت درنې همکار یې لږ پاتې دی، یو 10 دقیقې به پاتې یا به 15 دقیقې. بله، زه په اخر کې دا غواړم چې ډاکټر صاحب دا چې زموږ بلنه مو ومنله نو بیا هم نړۍ مننه. زه دا غواړم چې ډاکټر صاحب زموږ سره همیشه زموږ خپرونې ته راسي، لااقل په میاشتو کې یو ځل که موږ ته په دا مختلفو ناروغیو باندې موږ ته معلومات راکړي، نو دا به موږ ډېر خوشحاله شو. ډاکټر صاحب زه هر وخت ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ډېره مننه کوم له تاسو نه چې نن مو دې خپرونه کې مېلمه کړم. هیله کوم که کوم وروستی پیغام لرئ، که کوم نظر لرئ د ستوري راډیو تلویزیون په هکله، یا کوم وروستی پیغام لرئ خپل هېوادوالو ته، میکروفون ستاسو په اختیار کې دی. ډاکټر صاحب آخري شېبې دي د خپرونه به راغونډه کړو، خو ستاسو پیام ته موږ غوږ نیسو. زه خپلو هېوادوالو ته د زده کړو پیغام ورکوم چې زه ټولو خپلو هېوادوالو ته وایم چې په خپلو اولادونو باندې زده کړې وکړي چې تر څو یو ښه راتلونکی ولري او یو ښه هېواد ولرو. او همدارنګه د ټولو ډاکټر صاحبانو نه په افغانستان کې او همدارنګه پښتونخوا کې هیله کوم چې دغې درملنې په دود کې زما سره مرسته وکړي. بله، ډېر ښه پیام و، ډېر ښه پیام و. واقعا یو مؤثره درملنه ده. نو زه هیله کوم چې دا زموږ په ګران افغانستان کې دا نور هم رواج سي او خلک ورته علاقه پیدا کړي او زموږ د وطن ډاکټران
په دې باندې لاسرسی ولري چې د خپل د هیوادوالو سره کومک وکړي. نو ستوري صاحب زه به پروګرام زه وګورم چې که چا کومنټ نه یې لیکلی. بلې قدرمن یوسفزي صاحب ډېره مننه کړې ده ډاکټر صاحب چې د دوی یوه پوښتنې ته مو ځواب ورکړی دی، او وتکزی صاحب تاسو ته د کتاب مبارکي درکوي. همدارنګه عبداللطیف سرور صاحب وایي په پښتو کې وایي اول ځان دی بیا جهان دی، او دا یو ډېر علمي او فلسفي متل دی. درې عمله زموږ په ورځني ژوند کې ډېر مهم دی، او وایي د دې د عمله دی چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم دی. 8 ساعته خوب، حرکت او متنوع غذا په ورځني ژوند کې ډېر مهم کار دی. بله قدرمن عبداللطیف سرور صاحب ډېرې ښه خبرې مو وکړې. زازی صاحب راته لیکي وایي د ډاکټر صاحب پښتو ترجمه وایي قابل د قدر ده، او زه هم مبارکي ورته وایم. او قدرمن جبران قیس صاحب وایي چې تاسو ټولو عزتمند څخه بیا هم نړۍ مننه کوم. نو زه هم خپل د ګرانو اوریدونکو څخه نړۍ مننه کوم چې د خپرونې تر دې وخت پورې زموږ سره وپوهېږم چې د روژې میاشت د ګرده بچا چې روژه ماته کړي خو اوبسا به یې لکه ډاکټر صاحب ستوري صاحب ولې ما او ډاکټر صاحب لا روژه نه ده ماته کړې. نو زه د ټولو څخه نړۍ مننه کوم. د ډاکټر صاحب څخه هم مننه کوم چې زموږ سره تر دې وخت پورې په خپرونه کې وو. دا چې تر بله خپرونې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، نو تاسو ټول قدرمن په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه. زه هم د خپرونې په پای کې د خپلو ټولو درنو کتونکو لیدونکو مینوالو نه د زړه د تله مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره په خپرونه کې یو ځای وو. زمونږ قدرمن میلمه ډاکټر لونګ یوسفزی ونازو په خپلو کمنټونو باندې، او د ډاکټر لونګ یوسفزي نه هم مننه کوو چې زمونږ بلنه یې ومنله، او بیا هم موږ دته په نورو ناروغیو پاکله باندې تکلیف ورکوو، بیا به ورسره مرکې لرو، بنډارونه به ورسره لرو. نو په پای کې زه د ټولو نه د خدای پاماني اخلم. د الله په امان، شپه مو په خیر.